سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په نننۍ ویډیو کې به موږ او تاسې دا زده کړو چې څنګه کولی شو موږ او تاسې د خپل یوټیوب چینل سیټینګ ترسره کړو. یعنې په یوټیوب چینل سیټینګ کې موږ سره کوم شیان شامل دي او کوم سیټینګ دی چې موږ او تاسې باید هغه لازمي ترسره کړو. نو تاسې راسره ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل معراج خان ټیکنیکل درسره لازمي سبسکرایب کړئ، په بیل آیکن باندې کلیک واخلئ، ویډیو درسره لایک کړئ. نو په تېره ویډیو کې موږ او تاسې دا ښودلي څنګه کولی شو یوټیوب چینل جوړ کړو، د هغې ته د ویډیو اپلوډ کول او ځینې مهم مسایلو باندې موږ او تاسې خبرې کړې وې. هغه ملګري چې دا ویډیو نه ده کتلې دا ویډیو درسره وګورئ. د یوټیوب چینل جوړول، ویډیو اپلوډ کول او نور مهم مسایل دي په دې ویډیو کې، او په همدې ویډیو کې به زه تاسې ته وښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو د خپل یوټیوب چینل سیټینګ موږ او تاسې ترسره کړو. نو چې کله هم تاسې یوټیوب چینل جوړ کړه هغه ویډیو تاسې وګورئ، بعد هغې به تاسې راشئ خپل کروم بروزر چې کوم دی تاسې سره کروم بروزر دی هغه به تاسې راخلاص کړئ. ما سره کروم بروزر دا کروم بروزر خلاص کړه. دلته به تاسې راشئ په سرچ کې به ورته ولیکئ یوټیوب. صحیح ده؟ اوس دلته ما سره تیار یوټیوب راخیستی دی. زه به راشم په دغه یوټیوب برخه چې کومه ده په دې باندې به زه کلیک ورته واخلم. خو تاسې سره که چېرته یوټیوب نه راته یا په دغه شکل په سرچ کې ورته ولیکئ youtube.com. ټیک شو؟ چې کله تاسې دا ورته ولیکئ بعد له هغې به تاسې دا نیکسټ کوئ. نو لږ صبر به ورته وکړئ. چینل به تاسې سره په دغه شکل خلاص شي. د هغې نه بعد به تاسې راشئ، تر ټولو لومړی به تاسې راشئ دلته به تاسې خپل یوټیوب چینل خلاص کړئ. تاسې به راشئ دغه یو برخې ته به تاسې راشئ. چې کله تاسې دې برخې ته راغلی له دې ځای نه به تاسې خپل یوټیوب چینل چې کوئ یوټیوب چینل به تاسې دلته لاګین کړئ. په کروم بروزر کې به تاسې څه وکړئ؟ په کروم بروزر کې به تاسې خپل یوټیوب چینل چې دی هغه لاګین کړئ. کله چې تاسې دا لاګین کړه بعد له هغې به بیرته تاسې هوم برخې ته راشئ. چې کله هوم برخې ته راغلی بعد له هغې به تاسې راشئ او بره چې کوم 3 ډاټ ښکاره کېږي تاسې سره رابشئ. تاسې په دغه 3 ډاټ باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله په 3 ډاټ باندې کلیک وسئ رابشئ خپل موبایل به ډیسکټاپ سایډ ته واړوئ. صحیح ده؟ راشئ په دې ډیسکټاپ سایډ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته لږ انتظار به تاسې ورته وکړئ تر څو ستاسې دغه کروم بروزر چې دی هغه ډیسکټاپ سایډ ته واوړي. به تاسې راشئ بره دغه کونج چې کوم ستاسې پروفایل ښکاره کېږي رابشئ. تاسې په دې پروفایل باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دا به ځان ته رانږدې کړه او بیا به تاسې راشئ. اوس به تاسې دلته راشئ په دغه برخه باندې به ستاسې د خپل چینل په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو په دې باندې کلیک واخیسته زموږ ستاسې چینل به اوس یو بله برخه کې شي خلاص شي شکل سره ښکته ویسئ. ټیک شو؟ چې کله مو یوړل دلته به تاسې راشئ په کسټومایز چینل باندې به تاسې کلیک واخلئ. کسټومایز چینل. ټیک شو؟ رابشئ په دې کسټومایز چینل باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. او دلته به موږ او تاسې سره سټډیو چې دا په کروم بروزر له لارې خلاصه شي. موږ تاسې سره به یوټیوب سټډیو د کروم بروزر له شي ویو چینل باندې به کلیک واخلئ. بیا به کسټومایز چینل. چې کله کسټومایز چینل باندې کلیک وکړئ تاسې سره به د یوټیوب سټډیو په کروم بروزر کې خلاص شي. ده دلته به لږ انتظار وکړو تر څو موږ تاسې د یوټیوب سټډیو خلاص شي. ښه دا دی د یوټیوب سټډیو موږ تاسې ته هغه خلاص شو. بعد له هغې به تاسې راشئ په دغه کونج کې لاندې سیټینګ اپشن دی دا وینئ دغه سیټینګ اپشن ته به تاسې راشئ. صحیح ده؟ دا به ځان ته داسې نږدې کړئ لاندې به راشئ د سیټینګ اپشن ته دا به داسې یوسئ رابشئ دغه سیټینګ چې کوم تاسې ته ښکاره کېږي دې سیټینګ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ټیک شو؟ چې کله په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته یو څه مهم سیټینګونه دي چې هغه باید تاسې لازمي وي خپل یوټیوب دپاره وکړئ. راشئ په دغه چینل برخه چې کومه ده په دې چینل برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې کلیک واخیسته تر ټولو لومړی به تاسې د خپل یوټیوب دپاره یو ملک انتخابوئ. صحیح ده؟ په افغانستان کې مونټایزیشن نه دی اویلیبل. تاسې باید پاکستان یا هم یونایټډ سټیټ یا بل ملک انتخاب کړئ. نور مشکل نشته چې هر ملک انتخابوئ. ویریفیکیشن هر څه موږ د دې ملک نه کوو. نور صرف د مونټایزیشن د پالیسۍ دپاره موږ تاسې ملک بل انتخابوو. صحیح ده؟ تاسې به راشئ په دې برخه باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دلته به تاسې راشئ یو بل ملک بس چی کړئ یو بل ملک به تاسې انتخاب کړئ. اوس لکه څنګه چې ما پاکستان انتخاب کړی تاسې کولی شئ انډیا انتخاب کړئ، ورسره یونایټډ سټیټ انتخاب کړئ، سعودي عرب انتخاب کړئ، نور ملکونه تاسې کولی شئ انتخاب کړئ. ټیک شو؟ دلته تاسې ملک انتخاب کړئ. افغانستان به نه انتخابوئ. نور چې کوم ملک تاسې انتخابوئ چې تر څو په هغې کې مونټایزیشن اویلیبل وي. بعد له هغې به تاسې راشئ دغه سیټینګ برخې ته په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته په دې کې باید تاسې سره دغه اپشن نو راشي. صحیح ده؟ دا وینئ دا باید نو در سره همداسې په نو باندې وي نو وي او دلته تاسې لاندې راکوشئ نور باید دغه اپشنونه تاسې سره همدغسې ټیک مار ورته نه وي. ټیک شو؟ ټیک مار باید دې اپشنو ته نه وي. په همدې شکل باندې دا باید تاسې سره او دا باید تاسې سره الاو وي. ټیک شو؟ دې ته باید ټیک مار لګېدلی وي. دا باید ستاسې په دغه شکل باندې وي او بیا تاسې راشئ دغه برخې ته په دې برخه باندې تاسې کلیک واخلئ. چې کله تاسې په دې باندې کلیک واخلئ
هلته تاسو کلیک وکړئ دلته باید تاسو دا وریفاید کړئ صحیح ده دا درې واړه باید وریفاید شي باید تاسو سره انیبلی په همدې شکل باندې باید تاسو سره دا وریفاید شي صحیح شو بیا اپلوډ ډیفالټس چې کوم دی تاسو اپلوډ برخې ته راشئ په دې اپلوډ باندې تاسو کلیک واخلئ نو تاسو کولی شئ چې تیار یو ټایټل مو ورکړئ صحیح شو دلته به تاسو راشئ دا به تیار پبلک انتخاب کړئ ټیک شو صرف دا ځان سره پبلک دی نور ټایټل او ډسکرپشن هغه تاسو ویډیو ته بیا په خپله باندې ورکوئ نور لیکلو ته ضرورت نشته دی بیا راشئ په دې برخه باندې تاسو ورته کلیک واخلئ چې کله په دې برخه باندې کلیک واخیسته په دې کې تاسو مطلب دا دی چې تاسو ویډیو د څه شي په اړه دا به دلته په همدې حال تاسو سره پرېږدئ بیا دلته کټګوري ده صحیح ده کټګوري لازمي انتخاب کړئ کټګوري ډېره مهمه ده باید تاسو په خپل یوټیوب چینل لپاره کټګوري لازمي انتخاب کړئ چې مطلب تاسو د څه شي په اړه ویډیوګانې جوړئ لکه ما ایجوکیشن تعلیم دپاره یا د زده کړې دپاره نو ما ایجوکیشن انتخاب کړی دی په دا وینې په دې برخه کې که تاسو مطلب فني ویډیوګانې یا هم تاسو نیوز اپلوډ کوئ یا میوزیک اپلوډ کوئ یا گیم اپلوډ کوئ یا د گیمونو ویډیوګانې یا مطلب د فني ویډیوګانې یا بل هر ډول ویډیوګانې چې تاسو باید خپله کټګوري انتخاب کړئ لکه مطلب تاسو فني ویډیوګانې دا به انتخاب کړئ که تعلیم دی دا به انتخاب کړئ مطلب گیمونه کوئ دا که میوزیک دا مطلب که سپورټ یا د کرکټ معلومات تاسو اپلوډ کوئ نو دا باید تاسو کټګوري انتخاب کړئ دلته به تاسو ځان دپاره یو کټګوري لازمي انتخاب کړئ بعد له هغې د ویډیو ژبه ده یعنې په کومه ژبه باندې تاسو ویډیو چې کوئ اپلوډ کوئ دلته به تاسو راشئ په دې کې ما عربي انتخاب کړی په دې کې تاسو کولی شئ پښتو ژبه شاید په دې کې نه وسي صحیح ده پښتو نشته پکې نو تاسو کولی شئ په دې کې عربي ژبه انتخاب کړئ یا بله ژبه ویډیوګانې چې تاسو په کومه ژبه باید همغه ژبه تاسو څه کړئ همغه ژبه تاسو باید انتخاب کړئ ټیک شو دا د پښتو پکې شته دی باید تاسو پښتو انتخاب کړئ مطلب ستاسو د ویډیو لنګویج په کوم شکل دی دلته ما ولیکل پښتو نو تاسو به پښتو انتخاب کړئ صحیح ده دلته به تاسو کټګوري انتخاب کړئ دلته به ویډیو ژبه انتخاب کړئ ویډیو ژبه موږ څه ده ویډیو ژبه زموږ تاسو پښتو دی بل په دې ځای کې مطلب ستاسو ټایټل او ډسکرپشن په کومه ژبه دا وینئ ټایټل او ډسکرپشن په کومه ژبه دي که چېرته ستاسو ټایټل او ډسکرپشن په پښتو دلته به تاسو راشئ پښتو انتخاب کړئ که چېرته انګلیسي یا بله ژبه نو تاسو به هغه ورته انتخاب کړئ اوس دلته ما سره دا بل انتخاب چې زه بل ته چې انتخاب کوم دلته به زه انګلیسي انتخاب کوم چې زما ټایټل په انګلیسي دی ښه اوس ګورئ دلته موږ تاسو سره انګلیسي اسټریلین دی څو دی کوم یو دی که نه اوس موږ سره زما ټایټل چې دی زما ټایټل په انګلیش یونایټډ سټیټ باندې زه به راشم انګلیسي یونایټډ سټیټ باندې د ویډیو ژبه مې پښتو ده مطلب ویډیو کې زه پښتو یم اوس لکه څنګه چې لګیم او د ټایټل او ډسکرپشن چې کوم دی هغه زما په چې دی هغه زما په انګلیسي باندې دا به دلته تاسو ورکړئ په دې کې نور کوم خاص کار تاسو نه لري دا به په همدې شکل تاسو سره پاتې شي مهم د کټګوري ده د ویډیو ژبه ده همدارنګه د ویډیو ټایټل او ډسکرپشن دی بس په دې کې همدومره کار دی د نور کار نه غواړي بعد له هغې به تاسو راشئ په دغه سیو بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ صحیح ده چې کله په سیو بټن باندې کلیک واخیسته موږ تاسو سره به دا څه شي موږ تاسو سره سیټینګ سیو شو ټیک شو په دې کې همدومره کار دی نور کوم خاص کار له موږ تاسو نه غواړي د سیټینګ ها بعد له هغې موږ تاسو سره دلته موږ تاسو کولی شو خپل یوټیوب چینل ته په دې ځای نه مطلب موږ تاسو فوټو اپلوډ کوو یا همدارنګه تصویر چینج کوو دا په همغه شان دی لکه څنګه چې تاسو په یوټیوب کې کولی شئ بعد له هغې دلته هوم ټیب ته راشئ په دې منځ کله تاسو کلیک واخلئ په دې کې ستاسو چینل مطلب که چېرته تاسو چینل کې د خپل هوم برخه برابروئ هوم برخه لکه څنګه برابرو ګورئ راشئ زه اوس چینل ته راشم خپل یوټیوب ته زه تاسو ته دا وښیم ښه اوس ګورئ دلته زما یوټیوب چینل دی که نه په دې کې زما یوټیوب ګورو اوس دلته ما په کله چې تاسو زما د یوټیوب هوم برخې ته راشئ صحیح ده دا هوم برخې نه دي هوم برخې ته تاسو کله راشئ ګورئ دې کې ما لیکلي د ټریډینګ دپاره زما دا چینل سبسکرایب کړئ اوس ګورئ دلته ویډیو اپلوډ دی صحیح شو ویډیو اپلوډ دی څو ویډیوګانې اپلوډ بیا دلته زما د باینانس زده کړې ویډیوګانې راغلي پوه شو ګورئ بیا په دې ځای کې د فورکس زده کړې ویډیوګانې راغلي په دې ځای کې فورکس زده کړې ویډیوګانې دي بیا په دې کې تاسو لاندې راشئ په ځای کې ګوره تاسو سره لیکل شوي دي په وړیا ډول سره آنلاین زده کړې په دغه شکل باندې ما د خپل هوم چې دی برابر کړی یعنې هغه کومې ویډیوګانې چې ما اپلوډ کړي دي ویډیوز برخه کې هغه ما په هوم کې په کټګورو شکل باندې دلته جوړې کړي دا وینئ دلته ما جوړې کړي دي نو دا تاسو چېرته کولی شئ تاسو دا په دغه هوم ټیب کې تاسو ترسره کولی شئ دا وینئ په دې برخه کې تاسو کولی شئ دا ترسره کړئ دا به څنګه تاسو ترسره کوئ د دې لپاره به تاسو راځئ ایډ سیشن باندې به تاسو کلیک واخلئ ټیک شو چې کله تاسو په ایډ سیشن باندې کلیک واخلئ اوس په دې کې ګوره تاسو لومړی څه شی راولئ لومړی به تاسو فار یو به تاسو سره په خپله راځي لومړی به تاسو ویډیوز برخې راولئ صحیح شو بیا به مطلب تاسو پاپولر انتخاب کړئ دویم کې پاپولر ویډیوګانې موږ راوړو بیا که شارټ ویډیوګانې چې په څه ډول سره تاسو خپل د یوټیوب هوم یا د خپل یوټیوب خوښي په همغه شکل باندې تاسو ورته جوړ کړئ او که چېرته مطلب تاسو یو بل چینل ځان سره ایډ کوئ هغه تاسو د دې دوه برخو نه تاسو څه کولی شئ ځان سره ایډ کولی او دلته
زه مطلب چینل زه یو چینل ورته انتخابوم مطلب دلته به تاسې ولیکئ چې دغه چینل سبسکرایب کړئ ټیک شو دا چینل سبسکرایب کړئ داسې به ولیکئ ټیک شو دلته به راشئ تاسې به همغه یوټیوب چینل سرچ کړئ کوم یوټیوب چینل تاسې غواړئ په خپل یوټیوب چینل کې ایډ کړئ ټیک شو چې کله مو هغه سرچ کړئ بیا به تاسې په دې کې لاندې راشئ چې کله لاندې راغلئ دلته به تاسې سره ډن بټن راغلی په دې ډن باندې به کلیک واخلئ او تاسې سره به هغه څه شي سیو شي په دغه شکل سره تاسې کولی شئ چې خپل هوم جوړ کړئ نو په دې کې همدومره کار دی نور کوم خاص کار نه لري بعد له هغې چې تاسې دغه سیشنې پکې جوړې کړي بیا راشئ پبلش باندې به تاسې کلیک واخلئ صحیح ده چې کله په پبلش باندې کلیک واخیسته نو ستاسې د یوټیوب چې کوم دی هوم هر څه به جوړ شي بله خبره دا چې تاسې پلی لیست څنګه جوړولی شئ چې غواړئ خپل چینل دپاره پلی لیست جوړ کړئ پلی لیست جوړولو لپاره به تاسې راشئ په دې کریټ برخه باندې به ورته کلیک واخلئ چې کله مو کلیک واخیسته په دې کې ګوره موږ سره نیو پلی لیست صحیح شو نیو پلی لیست یا کریټ پلی لیست په دلته ګوره تاسې راشئ نیو پلی لیست باندې کلیک واخلئ صحیح ده له دې ځایه تاسې کولی شئ یو پلی لیست جوړ کړئ ځان دپاره دلته ګوره موږ کریټ ا نیو پلی لیست اوس دلته مطلب زه چې په اړه ویډیوګانې جوړوم د یوټیوب کورس زه به دلته ولیکم په دغه شکل باندې ما ځان دپاره یو څه انتخاب کړ ما یو دغه جوړ کړ پلی لیست جوړوم په دې کې هم دا دلته چینل لیکم دا به ما سره پبلیک راځي صحیح شو دلته به ما سره پبلیک راځي او دلته ایډ ویډیو کومې ویډیوګانې تاسو غواړئ په دې پلی لیست کې ایډ کړئ ټیک شو اوس راځم مطلب ایډ ویډیو باندې کلیک اخلم چې کله په ایډ ویډیو باندې کلیک واخیسته په دې کې زه د هغه لومړی چې کومه ویډیو ده دا یې په دې باندې کلیک اخلم همدا یې پلی لیست کې اضافه کړله په ډن باندې کلیک اخلم چې کله مې ډن باندې کلیک وکړ دلته راځم کریټ پلی لیست زه راځم یو پلی لیست ځان دپاره چې کوم یو پلی لیست ځان دپاره زه جوړوم ټیک شو اوس ګوره دغه پلی لیست ما سره چې شو زما پلی لیست دلته ما سره اضافه شو بعد له هغې ګوره په ځای کې ما سره پلی لیست بعد له هغې زه دې نه به تاسې شاته بیګ واخلئ صحیح شو شاته چې کله بیګ واخیسته اوس په دې کې مونږ تاسې اوس ګوره دا سیشنې برخې دي زه اوس راځم دلته بل سیشن اضافه کوم راځم په دې باندې کلیک اخلم او دلته زه راځم خپل پلی لیست ایډ کوم دلته سنګل پلی لیست باندې کلیک اخلم دا وینئ سنګل پلی لیست په دې باندې کلیک اخلم چې کله مې کلیک واخیسته اوس دلته نوی پلی لیست ما کوم یو جوړ کړ نوی پلی لیست ما دا جوړ کړ یوټیوب کورس پښتو زه راځم دا پکې دې برخه کې ایډ کوم دلته ما سره راغی ټیک شو چې کله دا راغی ما سره دلته راغلو نو زه به بیرته راشم په دې بره برخه پبلش باندې به زه کلیک واخلم چې کله پبلش باندې کلیک واخیسته نو زما د یوټیوب چینل چې شو زما د یوټیوب چینل هوم برخه چې وه هغه جوړه شو نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې د خپل یوټیوب چینل سیټینګ وکړئ که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنه پوښتنې د دې اړوند کولی شئ همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ انشاءالله زه به تاسو ته په همدې باندې بله ویډیو جوړوم ډېره مننه